بیا د پتیرې ډوډۍ اختر راغی چې په دې کې د پسه قرباني ترسره کېده. عیسی مسیح پطرس او یوحنا د ډوډۍ د تیارولو لپاره ولېږل. ډیر مې غوښتل چې د مرګ نه مخکې دا ډوډۍ یو ځای وخورو. تاسې ته وایم زه به بیا هیڅکله دا ډوډۍ ونه خورم تر څو چې د خدای د باچاهي هدف پوره نشي. خدایه ستا ثنا وایم د ټولې دنیا پاچا چې د تاک نه انګور راکوي. دا واخلئ او ویسکئ. زه تاسو ته وایم د انګورو اوبه به هغه وخت څکم کله چې د خدای باچاهي راشي. خدایه ستا ثنا وایم ته د ټولې دنیا پاچا یې چې موږ ته رزق راکوي. دا ډوډۍ زما بدن دی چې ستاسې دپاره درکړل شوی. دا کار تل زما په یاد وکړئ. دا پیاله زما په هغه وینه چې ستاسو لپاره تویږي نوې وعده ده. خو وګورئ هغه څوک مې چې دښمنانو ته سپاري دلته درسرخان ته راسره ناست دی او رښتیا چې زه د انسان زوی د خدای د غوښتنې سره سم مړ کېږم. خو افسوس پر هغه چا چې دښمنانو ته مې سپاري. پوښتنه وکړئ چې دا به څوک وي. استاده دا به څوک وي؟ زه به تا هېڅکله یوازې نه پرېږدم.